د یوسف علیه السلام په قصه کې ډېر مرچ چا وړه کړي تاسو پته ده دې کې مولیانو ډېرې مثالې اچولي خو موږ له خولې ځکه نه وروړو دا مثالې ما ته معلومې دي خو دا دومره چې دا اسرائیلي دي د انبیاو پسې دا به نه وی ته نور ډېر خلک د یوسف علیه السلام په واقعه کې ډېر مرچ مثالې چا جوړولې په دې باندې یو فلم چا جوړ کړی دی د یوسف علیه السلام په قصه اوس یو فلم مثالانو جوړ کړی دی یو ښایسته هلک یې جوړ کړی دا ویښته یې په منځ باندې ګرمنځ کړي یو لنډی هلک دی وایي دا یوسف علیه السلام دی دا ټول حکایت د قرآن یې داسې پټ پټ لګولی دی د علماو فتوا د هغې متعلق دا ده چې د دې کتل ناروا دي هغه فلمونه چې صحابو باندې چا جوړ کړي دي د بدر غزا فرضي فلم شته د احد د غزا یو فرضي فلم هم چا جوړ کړی دی دې کې اکثر د شیعګانو لاسې په دې فلمونو کې د صحابو وهل ټکول او راښکل او د صحابو تیښت او بوزدلي دا بیانېږي پکې چې ګور هغه د صحابو منډه ووهلو هغه د وتښتېدو هغه د کافر پې د پاسه ختلی دی صحابي لاندې دی رایښ که دا قسم خبرې دې دپاره چې امت مسلمه په ذهن کې د دې خلکو سپکوالی پرېوځي دیو جن مولانا حسن جان یو عالم تکړه وفات شوی دی هغه اوله فتوا دا ورکړې وه چې دا فلمونه کتل د انبیاو دا ناروا دي به نه ګورې دې کې ستا په ذهن کې به تصور اوس داسې دی اوس خو موږ دا فلم نه دی کتلی قرآن نه زموږ تصور دا دی چې د یوسف علیه السلام به څومره حسین شکل محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښایست الله نیم کړی دی نیم ښایست د ټولې دنیا یوازې یوسف علیه السلام نه ورکړی دی او نیم ښایست چې دی دا د ټولې دنیا کې تقسیم کړی دی ته وګوره چې نیم ښایست چې هغه له ورکړه او نیم په ټوله دنیا تقسیم کړه دنیا کې څومره ښایسته خلک شته نو دا یوسف علیه السلام به څومره ډولې او ښایسته دا تعبیر دله کافي دی او هسې ته یو عام د وړوکي تصویر وباسي یوسف علیه السلام ته جوړ کړي دا یوسف علیه السلام دی نو ذهن کې دا خو څوک نشي کولی دنیا د ټولو ښایستونو نیم ښایست سړی بچا کې واچوي دا نشي کولی هر پټو کې څوک دا نشي اچولی بلکې دنیا د یو څلورو پنځو کسانو ډول ډال سړی په یو سړي کې نشي جمع کولی نو دې نه معلومیږي تا ته چې دا د پیغمبرانو حتک دی چې خلک د هغې په نوم باندې فلمونه جوړوي نو دا فلمونه او دا ډرامې د انبیاو د صحابو خلکو جوړ کړي دا نه موږ ګورو او موږ لیدلی دي سی ډي ګان هم لیدلی دي چې دلته خلکو راوړي دلته یو امیر صاحب راغلی او قار شو دی مکتبو والا ته دوی هم دلته دې ملګرو راوړي په ناپوهۍ په بنیاد باندې هغه د صحابو د بدر او د احد فلم یې راوړو هغه چې نن کته یې ګزار کړي ټولې چې دا شوي نه مه ګورئ ځکه د دې کتلو سره د صحابو چې کوم وقار د امت مسلمه په ذهن کې پروت دی دا وځي د انبیاو چې کوم وقار دا ستا ذهن نه وځي دا انبیا به دا ته بیا عام خلق ښکاره کېږي اګې حمزه رضی الله عنه له یو پټکی جوړ کړی غټ پټکی دی او داسې مشین کړي شانګیره وله جوړه کړې ده نو ستا په ذهن کې دا له مشین کړو ګیرو والا و چې دا د حمزه پټو به دغه شان و دا صحابه داسې وکړي او بدعتیان مولیانو جوړ کړو د هغه د سخات خارج دي د هغې په شان پټکي وله واړو کوم د سخاتیانو نو هغه مولیان به یې ګوره دا پکې چې والي خو دا صحابه زموږ په شان خلک وکړه نو دا د صحابو چې کوم تصویر امت مسلمه ته قرآن او حدیث ورکړه دا سپکېږي بیا قرآن چې د انبیاو کم تصویر پیش کوي او نبی چې پیش کوي بس دغه کافي دی فلم ملم د ضرورت نشته دا د ارتغل ډرامې تاسو وکتلې څومره فساد یې پیدا کړ دا د پبجي گیم چې دی اخر سر ته چې ورسې موږ نه کتلی ملګرو نه اورو اخر سر ته ورسې بیت الله باندې پکې ډز شته وی کعبې باندې ډز شته اخر سر کې یا به وبېلې یا به موږ ډېر کسان به میډیا راځي چې خلک لګیا دي خودکشانې کوي په دې وجه چې شی وبېلو لکونو روپۍ وبېللې خلک خودکشانې کوي د کافرو سازش دی چې د انبیاو متعلق دا بیانې او د نوجوان نسل متعلق دا ټوله شپه شوګیره ایساره پورې د خلک نه به لیوني کېږي خلک دغه وجې نه لیوني کېږي د وجې نه قرآن چې کومه قصه بیانې بس دغه ټیک ده دې نه اخوا په دې کې ګوتې وال چې صحیح حدیث پکې نه و بس دې نه به خاموش کېږو